هغه اعتراضي غونډه چې د ولایتي شورا په انګړ کې جوړه شوې وه پکښې دیني عالمانو، قومي مشرانو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر کلاتوال او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان اکبیان وایي چې د دې ولایت والي رحمت الله یرمل د زابل د خلکو سره ظلم کوي او د ولایت لپاره هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی، خو د قومونو ترمنځ د پاک اچولو ته لمن وهي. دوی یرمل په غلا او په فساد کې په لاس لرونو تورن کړ. د افغانستان د مرکزي حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغسې بې تجربې د ځوان په نوم باندې په دغسې ولایتونو کې اصلا دی حکومت ولي نشي کولی، دی اداره او مدیریت نشي کولی. لازمه ده چې دغه ډنډ اوبو ته لار ورکړل شي. والي صاحب پلان ده، دا پلان د ایس آی څخه ورکول شوی پلان ده. زه دا خبره د ایس آی ټکی پر دوی تور لګوم، دا زه په ثبوت ښیم. اوس هم زابلۍ را روان ده، له کوټې څخه زه به اسناد تاسو سپین ږیرو ته ښیم. دا د ایس آی سره په موافقه مخکې روان ده، تصادفي دا نه ده چې دوی زموږ امنیت تاسې کوي. والي صاحب یوه ورځ دلته نور د زغملو وړ نه ده، د زابل ولس یې نه غواړي. د دې ولایت یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان هم وایي چې یرمل ورته د والي په صفت د منلو وړ نه دی او له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د زابل والي له دندې لرې کړي. دوی وایي که چیرې مرکزي حکومت غوښتنه ونه مني بیا به لاریونونه وکړي او د ولایت مقام دروازه به وتړي. راځم ودې ته عزیزانو، موږ ټیکه ټیکه یو، چوکر یو. موږ له سپین ږیرو تقاضا د امن کوو، موږ له سپین ږیرو تقاضا د سولې کوو. زموږ په مابین کې څه ډلې ډلبازۍ دغه والي جوړې کړي دي. یو خو تا به د یووالي لپاره کار کوو، د جوړوالي کار والي کوي. دا خو یو موچم په قرآن کې وکړي او نه به د دغه والي صاحب ارمان په دغه باندې وخېږي چې موږ سره وجنګوي. کوشالې ځلې خو ډېرې روانې دي د والي صاحب. دغه والي صاحب نن هم نه غواړو. که زموږ دولت وي، که دولت پر ملت باندې حکومت کوي، نو نن یې نه غواړو. دغه د زابل ولایتي اداره بیا وایي چې موږ ژمنې خپلو خلکو لپاره کار وکړو. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې دا یو څو محدود کسان دي او خپلې ګټې خطر کې دي، نو ځکه د والي مخالفت کوي او د قومونو ترمنځ یې په بې اتفاقۍ تورنوي. سیال زیاتوي چې په امنیتي برخه کې د پام وړ پرمختګونه سوي او د راتلونکي جنګي موسم لپاره پوره آمادګي لرو. چې د ګوتو په شمار خلک راټول شوي دي، دوی خپلې ګټې په خطر کې غورځي. دلته بېلابېلو برخو کې غصب او همدا نورو برخو کې ګټې لرلې او هغه پرې ولاړې دي. دوی ځکه نن راټول شوي چې دا د ګوتو په شمار خلک دي او د زابل والي په خپلو مدیریت او یا په خپل کار کې بریالی دی. دلته د خلکو سره ښې اړیکې لري او د خلکو پیشنهادونه او نظریات موږ همیشه اورېدلي دي او د خلکو په خدمت کې. او د خپل کار په دوره کې ولسوالیو ته سفرونه کړي دي چې ډېر ګټور وو او هغه څه چې پخوا یوازې تر مرکزه پورې محدود وو هغه اوس ولسوالیو پورې رسېدلي دي. هغې د خلکو د مشرانو سره هم اړیکې لري. دا اعتراضي غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې زابل کې جګړو زور اخیستی.